السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نننۍ ویډیو کې به مونږه داسې شان ایډیټینګ کوو، خو د داسې شان ایډیټینګ لپاره به ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې دا شان تصویر وباسئ او بیکګراوند به ترې ختم کړئ. که بیکګراوند ختمېدو طریقه تاسو ته چیرې نه درځي نو په ډسکرپشن کې یو لینک موجود دی، هغه ویډیو تاسو وګورئ، بیا به تاسو په یو کلیک سره د خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ. نو ټایم ډیر نه خرابوم، زه خپلې ویډیو طرف ته. بیا به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او تاسو ته ښکته د پلس نشان ښکاري، په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په دې بیکګراوند باندې کلیک وکړئ چې د بیکګراوند کوم دی دا د پیکارت اپلیکیشن ته راشي. چې کله دا د پیکارت اپلیکیشن ته راشي اوس په تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې اف ایکس باندې کلیک وکړئ او په ایچ ډي آر باندې کلیک وکړئ، بلر هائی کې او دویم نمبر باندې چې کم دی دا 14 او 15 باندې ولګئ، ټولو نه ښکته چې کم دی هغه په 0 باندې کې. نو بیکګراوند تاسو ګورئ بالکل په ایچ ډي کې شو. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته راشي په ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او کم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی وي هغه تصویر به تاسو راوړئ، دلته کې داسې طریقې سره به ولګوئ. بیا به تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته کې په آرټسټیک باندې کلیک وکړئ او داسې به راشي دلته کې فیټل 1 چې کم دی په ده باندې به تاسو کلیک 2 ځل وکړئ او دا به تاسو داسې طریقې سره ولګوئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې اف ایکس باندې کلیک وکړئ او ایچ ډي آر باندې به کلیک وکړئ او سیم هغه شانې طریقه به وکړئ، بلر به 100 ته کې او دویم نمبر باندې چې کم دی هغه به 15 ته کې او ټولو نه ښکته چې کم دی هغه به 0 کې. بیا به تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او تاسو چې کم فیس دی هغه نه به دا کلر لرې کړئ. چې کله دا تاسو لرې کړئ نو تاسو به 2 ځل په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ چې د تصویر تاسو ایډیټ شي. نو تاسو ګورئ تصویر ښه صحیح طریقې سره برابر شول. اوس په تاسو بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو دلته راشي په ټول باندې کلیک وکړئ او په کراپ باندې کلیک وکړئ او د ښکته حصه چې کومه دی دا به تاسو تینا کټ کړئ. چې کله دا تاسو وکړو نو بیا به تاسو په بیوټي باندې کلیک وکړئ او دلته کې به سموث باندې کلیک وکړئ، سایز به ورته کم کړئ او هارډنس به لږ مخکې کړئ، زیات پکړئ او داسې طریقې سره به تاسو خپل فیس ته سموث وکړئ. د دې بیکګراوند لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، تاسو بیا د ډسکرپشن نه د بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کولی شئ که تاسو چیرې داسې تصویر جوړول غواړئ. چې کله دا تاسو وکړ نو تاسو به بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس په دلته کې دویم نمبر باندې چې کم دی په هغه باندې به کلیک وکړئ، هارډنس به زیات کړئ او سایز به ورته کم کړئ او داسې طریقې سره به تاسو سموث وکړئ. چې کله دا تاسو وکړ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې 2 ځل کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ دا تصویر ښه صحیح طریقې سره برابر شو. زه تاسو ته ښایم اول داسې و او اوس وګوره داسې شولو. نو چې کله دا تاسو وکړو اوس په تاسو بیا دلته کې راشي په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او د PNG چې کومه دی دا به تاسو ایډیټ کړئ دلته کې. چې کله دا تاسو راوړو نو داسې طریقې سره به دا تاسو روټیټ کړئ او سایز به ورته لږ کم زیات کړئ، غټ پکړئ. نو دا به داسې طریقې سره شي. بیا به تاسو بره په پلس نشان باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دویمه PNG چې کومه دی دا به تاسو راوړئ، داسې طریقې سره به روټیټ کړئ او اپاسټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ، ځکه چې بیا به تاسو ته په ریزر کې دوکې مسله نه وي. چې تاسو دا داسې طریقې سره ولګوئ نو تصویر به ځان ته لږ زوم کړئ، دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او بیا به تاسو بره په برش باندې کلیک وکړئ او دا باقي حصه چې کومه دی دا به تاسو نه کټ کړئ. چې کله تاسو باقي حصه ونه کټ کړئ نو اپاسټي به بیا تاسو 100 کې او بره تاسو ته کوم د ټیک مارک نشان ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس په تاسو ډراو ته راشئ او د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ او د تصویر به اوس تاسو د لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ، هلته کې به تاسو ورته معمولی شان کلر کوئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز ویډیو لایک کړئ، کمنټ پې وکړئ او د ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب نشان ښکاري، په هغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او خوا کې به درته ګنټې راشي، په هغه ګنټې باندې به هم تاسو کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. او که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته مسله هم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ.
او په ډسکرپشن کې زموږ د واتس اپ ګروپ لینک موجود دی، تاسو زموږ د واتس اپ ګروپ هم جوین کولی شئ. چې کله تاسو چبې ته راشئ نو بیا به تاسو دلته کې اوس میکس ته راشئ او ټول نول به تاسو دا کلر چې کوم دی دا به هیو چې کوم دی دا به تاسو کم کړئ او سچوریشن به زیات کړئ، لومینیس به کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ، هیو چې کوم دی دا به تاسو کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ او لومینیس به کم کړئ. بیا به د کلر ته راشئ، هیو چې کوم دی هغه به کم کړئ، سچوریشن به معمولی شان کم کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به معمولی شان مخکې کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ، هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او سچوریشن به هم مخکې کړئ او لومینیس به کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ، هیو چې کم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ، معمولی شان مخکې کړئ او سچوریشن به هم مخکې کړئ او لومینیس به کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ، هیو چې کم دی هغه به تاسو کم کړئ، معمولی شان زیات کړئ، سچوریشن به هم زیات کړئ او لومینیس به کم کړئ. بیا به تاسو دلته کې چې کوم تاسو ته ډن لیکل شوی دی په د ډن باندې به تاسو کلیک کړئ. اوس په د آپشن ته راشئ، کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ورپسې چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان کم کړئ. بیا به تاسو د آپشن ته راشئ، شارپینګ چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او نایس ریډکشن چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او کلر نایس ریډکشن چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ. نو تصویر تاسو ګورئ ښه صحیح طریقې سره برابر شولو. د دې ویډیو لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري، په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، په خوا کې به درته ګنټې راشي، په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي او زموږ ته په کمنټ کې د خپلې رایې اظهار لازمي وکړئ. د نننۍ ویډیو ادا د بلې ویډیو پر خپل رول ټلیفون لاته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم د الله